هر نشه آور شی چې د نشې مقام ته ورسېږي مخکې مو ویلي فتوا په دې ده چې هغه چې کله لږ و ډېر بیا زیاتې حرام دي د حضور پاک صلی الله علیه وسلم نه چا پوښتنه د بدع نه وکړه بدعه دا د شرابو د هر قسم نمونه بدل وي شات چې اوبو ته واچوې عسل چې اوبو ته واچوې بیا یې په اوبو کې پرېږدي هغه هم داسې مقام ته رسېږي چې اوبه ټولې ټینګې شي ځګونه وغورځوي بیا مسکر شي لکه خرما وي چې اوبو ته واچوي نقیع تمر ورته وایي ممیز واچوي نقیع زبیب ورته وایي شات چې واچوي بدعه ورته وایي دا بدعه څنګه ده نبی کریم صلی الله علیه وسلم یو جامع جواب ورکړ دی وایي وشي پوښتنه چې کې لنډه خبر ده هر هغه شی چې سړی نشه کوي هغه حرام دي نو که خرما وي که وربشي که غنم وي که جوار وي که وریجې وي که شات وي که هر شی وي لنډ جامع جواب هر هغه شی چې هغه سړی نشه کوي هغه چې کوم چې دی هغه حرام دي علت سکر ده او دا بل باندې د لړ هغه مخکنه مضمون زیات په ذکر کې چې یو اړ چې حد سکر ته رسیدلی بیا د لګو د ډیرو فرق نشته یو غړپ هم ناروا دي یو غټه بالټه چې کلم ناروا دي کله به کډی له چې یو اړ مسکر شو به چې کله لګو د ډیرو په دوا په دې د ټوله ناروا څوک چې درې کاچې چې ځای څوک چې نه دغه تخصیص نشته نه غټه کاسه یوای دوی درې چې دومره چې و چې کې سړی چې نشکی نو یو غړپ کله کپ ذکر کیږي کله حسوه کپ موټی شي ته حسوه دغه غړپ ته ویل کیږي نو یو موټی حرام دي یو غړپ بیا حرام دي